یو به غزل ویم هغې پسې به نظم وایم درته خو بېله طریقه حاجي وایي چې ګونګې پروتم د ویلو قابل نه وم ګونګې پروتم د ویلو قابل نه وم نابینا وم د لیدلو قابل نه وم او د وصال جنت نه ووتم بهر شوم د وصال جنت نه ووتم بهر شوم هلته نور د اوسېدلو قابل نه وم او کاڼو ګټو باندې غیر غماز ویشتلم کاڼو ګټو باندې غیر غماز ویشتلم ګنې زه د نړېدلو قابل نه وم او په کار دا وه چې ستا سپین مخ ته لوګې وې په کار دا وه چې ستا سپین مخ ته لوګې وې په هجران د سوځېدلو قابل نه وم په کار دا وه چې ستا سپین مخ ته لوګې وې په هجران د سوځېدلو قابل نه وم او که هر څه وم ستا غلام وم ستا اختیار و که هر څه وم ستا غلام وم ستا اختیار و په بازار د خرڅولو قابل نه وم او ګناه څه وه یو جذبه د حقیقت وه ګناه څه وه یو جذبه د حقیقت وه دار د پاسه د تړلو قابل نه وم ګناه څه وه یو جذبه د حقیقت وه دار د پاسه د تړلو قابل نه وم او ګله سله د اصرار په ځان شیدا کو چې د مخ ته د کتلو قابل نه وم او نظم دی د مظلوم آواز به ویم نو د مظلوم آواز دا تشدد ورکې ډېر شوی دی دا عدم تشدد ته غږ مظلوم آواز به درته ویم د کوم وخت دا د مظلوم آواز بولو وایي چې اجازت دی وایي چې زی خوارانو چې پسنګ شو زی خوارانو چې پسنګ شو دلته ګرانه ورځان یو دی زی خوارانو چې پسنګ شو دلته ګران او ورځان یو دی دا د شنډو غوږو واردا دی کې ښځې او نران یو دی دا د شنډو غوږو واردا دی کې ښځې او نران یو دی او د زینت بازار ته جوړ دی ننګ ناموس پکې خرڅیږي دا د کم جرم سزا ده چې مظلوم پکې ترسیږي او د غریب وینې ډیوه کې زردارانو ته بلیږي ولې هېڅ تپوس نشته دا د چا د لاسه کیږي نو اوس د چا نه ګیله او کم د ګیلې ځای پاتې نه شو ملک په سرو وینو خړوب دی د سجدې ځای پاتې نه شو او اوس به څوک زمونږ واوري مونږ د چا کوڅې له لاړ شو چې قبوله پې توبه شي چې هغې سجدې له لاړ شو د ستم په دې دنیا کې د دې خپل ژوند ویزار شو هېڅ خبر د ځانه نه یو بې قصوره ګناهګار شو نو دا زمونږ په تړ مو اوښکو لمبېدلي ګریوانونه اخر چاته تار په تار کو دا شلېدلي ګریوانونه نو بیا وایي چې په نرتوب به تې خلاصېږو دلته کار د رضا نشته په نرتوب به تې خلاصېږو دلته کار د رضا نشته خړې او بړانده کبان دي هېڅ قیمت د بنا نشته په نرتوب به تې خلاصېږو دلته کار د رضا نشته خړې او بړانده کبان دي هېڅ قیمت د بنا نشته د مغولو په روغتون کې پښتون زړه له شفا نشته رب دپاره لږ بیدار شئ بې اجله قضا نشته نو اخر دا تپوس پکار دی چې په کومه کاته پاتې یو اخر دا تپوس پکار دی چې په کومه کاته پاتې یو که تړلي په اورنۍ کې ناسکه میرې میراتې یو